السلام علیکم هغه ټولو خوږو مشرانو کشرانو ته درانه سلامونه. ګرانو مینوالو، سلمان آفریدی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. اور سلمان آفریدی د خپلو ټوکو ټکارو دپاره ډېر زیات منلی کېږي جناب چې د سلمان آفریدي ټوکې ټکارې وي نو هغه د چا خبره وایي د خندا نه به شین شي جناب. اور پهلنۍ ټوکو درته شروع کوم جناب. هغه یو ماشوم د خپل پلار نه پوښتنه وکړله، وایي دا جي دا سړی چې کوم وي که نه، وایي دا سړی څنګه جوړېږي او سړی وایسته. هغه ورته چې بچیا سړی دې ته وایي چې پیسې میسې ورسره وي او خبره مبرې چلیږي او اډرې چلیږي او سبزي مبزي راوړي او د دې نه علاوه کور کې هر یو پوښتنه کوي چې هلته لاړ شم دلته لاړ نه شم، دغه وکم دغه ونه کم، وایي دغې ته سړی وایي که نه. نو هغه ماشوم ورته وایي دا جي وایي زه چې غټ شم که نه، وایي زه چې غټ شم، وایي دا جي زه به د بیبې په شان سړی جوړېږم. وایي دا جي زه چې غټ شم، وایي زه به د بیبې په شان سړی جوړېږم. ګرانو مینوالو، خاندې خوشحالۍ کوي. همدغسې جناب یو بله ټوکه هم ورځې داسې دي جناب چې ټول مینوال په کور باندې دي. او زه کوشش کوم جناب چې ډېرې خنداګانې خلکو له ورکړم، ځکه زما د ټوکو ټکار د وجې نه د خلکو خنداګانې راشي، دا زما دپاره غټه خبره ده. تاسو په کورونو کې هم ډېر زیات یي که نه، نو د دې ښځې او د خاوند ترمنځ اکثر له جګړې وي. د ښځې او د خاوند ترمنځ اکثر له هغه مونږ ته وایي که نه، وایي تو او مې کېږي جناب. نو داسې چلو چې یو ښځه او خاوند په کور کې بس خبره باندې په جنګ شو که نه، نو دې سړي ورته وایي وایي ښځې ګوره هر وخت ته په غلطه یې، هر وخت ته په غلطه یې، وایي ځکه دې زه رټم هم جګړه هم ترې جوړه شي. نو دا ښځه ورته په ژړا شوه. چې دا ښځه ورته په ژړا شوه، وایي سړیه ته په غلطه یې. دې سړي ورته بیا وایي جاړه ما، خو ته په غلطه یې، ته په غلطه یې که نه. نو بس په آخر کې دې ښځې ورته ووایي وسړیه، دا ښځې خیرې هم ډېرې عجیبه عجیبه کوي که نه. وایي وسړیه که زه په غلطه یم که نه، خدای دې ما کونډه کړي، او که ته په غلطه یې که نه، نو خدای دې مړ کا. نو ګرانو مینوالو جناب داسې ډېرې ټوکې دي چې هغه زه تاسو سره شریکول غواړم. اور د آر جے سلمان آفریدي دغه چینل دی، دا تاسو لایک کولی هم شئ، سبسکرایب کولی هم شئ، اور ورسره نورو مینوالو ته هم جناب دا شیر کولی شئ. د دې نه علاوه یو کس هغه جناب هوایي جهاز ایروپلین نه دی، هغه امریکا کې پایلټ و جي، پښتونو امریکا کې پایلټ و جناب. نو هغه سره یو ورځ بره دا ایروپلین یا دا جهاز خراب شو. چې جهاز خراب شو نو د ډېر په طریقې سره بچ کولو را بچ کولو د بلډینګونو نه، خو بیا هم هغه لینډینګ چې کوم دی جهاز یې ښه په سیف کوز کو، څوک ورسره خوږ هم نه شو. نو د دپاره یو غټ پروګرام ارینج شو، چېرې دله به ایوارډ ورکوو، د ډېر مسافر هم بچ کړل، جهاز هم بچ کړلو. نو ایوارډ پروګرام ارینج شو، دله ایوارډ هم ورکو. چې کله یې ولې ایوارډ ورکولو نو بیا دې پوښتنه وکړله، وایي دا راته ووایه چې ایوارډ دې م واخیستو، ماشاءالله ډېر تکړه مې، خو دا راته ووایه چې د دې نه مخکې تا څه کار کولو که نه، د دې نه مخکې تا څه کار کولو. نو دغه پایلټ ورته وایي وروره داسې چل دی، ما خو به د دې نه مخکې په پېښور کې رشکه چلوله. ښه ګرانو مینوالو، همدغسې یو بله ټوکه ده. یو ډېر مضبوط کس و، د وزن نه غټ و که نه، سمه تنه وه. نو یو ورځ ته د روډ په غاړه ولاړ دی، نو پخوا به دا ټانګې چلیدې، دې کلو ته به دا ټانګې چلیدې. نو یو ټانګې والا را روان دی، نو ده والا لاس ورکو، اشاره یې ورکړه چې ودرېږه. نو هغه چې ورته ودرېد وایي جي وروره. نو دی ورته وایي وروره که خفه کېږې نه، دغه روډ پورې به مې لږ ونه باسئ. نو هغه ټانګې والا ورته وایي زه خو به د روډ پورې وباسم، خو وایي داسې چل وکړه چې د دې ټانګې نه لږ پټ راوخېجه، د دې اسپې نه لږ پټ راوخېجه چې دا اس په دې وینې یې ښه که نه. ګرانو مینوالو، همدغسې یو بله ټوکه در سره شریکول غواړم، هغه هم د دې حوالې سره ده. یو مضبوط سړی و، هغه ډاکټر له 2-3 ځله لاړو که نه، همدغه یو ډاکټر له به 2-3 ځله تللو. نو هغه ډاکټر ورته غوسه شو، وایي ته بیا رالې، وایي ډاکټر صاحب وزن مې نه کمیږي که نه، وایي ځکه دله بیا راځم. نو هغه ډاکټر ورته وایي ګوره ما تا ته 20 ځله ووایي، 20 ځله مې درته ووایي چې ماسخوتن روټۍ کله خورې د شپې ویده کېږي، چې د شپې ویده کېږي دا خواږه مه خوره، دا خواږه مه خوره که نه. نو دغه ډاکټر ورته ووایي ګوره وایي ته چې د شپې خواږه خورې نو دې سره ستا وزن زیاتېږي، کنټرول کېږي نه، کمیږي نه. نو دغه سړی ډېر ساده و، هغه ورته وایي پرېږده ډاکټر صاحب، وایي خوږو ته څه پته ده چې ورځ ده او که شپه ده. نو ګرانو مینوالو د آر جے سلمان آفریدي چینل دی، کوشش کوم چې تاسو په مخونو باندې ډېرې خنداګانې راولم. او همدغسې یو بله ټوکه، یو بوډۍ ښځه وه، هغه ډاکټر له تللې وه، یو بوډۍ ښځه وه، هغه ډاکټر له تللې وه. نو هغه ډاکټر ورته وایي چې ابۍ څه چل دی، هغه ورته وایي چې بچیه ټوله خوږېږم. نو هغه ډاکټر ورته په خپل پرسکرپشن پیډ باندې لیکل دوايانې ورته وکړلې، دوايانې ورته ولیکلې چې دا بار نه راواخله. نو دې هغه دوايانې راوانغېستې، هغه پرچه یې را روانه کړې ده، کور ته راله. چې کور ته راله ور یې بند کړلو، چې ور یې بند کړلو نو هغه کور کې زنانه ورته وایي ابۍ ته خو ډاکټر له تللې وې، پرچه دې راوړه او دوایي دې رانه وړه. نو دغه ابۍ ورته وایي ای هی بچیه د دې پرچې سره مې وایي داسې ډېر فرق شوی دی، وایي ما چې دوایي به بیا راوالم. ښه همدغسې یو بله ټوکه هم در سره شریکوم، هغه هم د یو بوډۍ ښځې حوالې سره د پخوا زمانه کې دا سیکل و یو کلي ته راغلی و که نه.
پخوا زمانه کې یو کلي ته سیکل راغلی و په ړومبي ځل باندې نو یو بوډۍ ښځه وه هغه د کور مخې ته ناسته وه او نوسیم به سره و که نه نوسو یې لوبې کولې به دا هم سره ناسته وه نو چې څنګه یې دا سیکل ولیدو که نه دې دبره اوس کس ناست دی او پیډلې وخي دا سیکل چلی که نه نو دې بوډۍ ښځې زر زر دا نوسیم را دننه کړل او دا ګیټ یې داسې په یره کې بند کو نو هغه زنانه وته ویه بی خیر شه ولې څه چل دی ته خو داسې وارختی او دا ورته هم داسې بند کو دا ماشومان دې هم را دننه کړل نو دغه ابۍ ښځې هغه سیکل والا لیدلی نو دا بوډۍ ورته وایي وای بچیه وایي یو بلا را خطا شوې ده او سړی پې دبره ناست دی او خپې لاسونه وخي او د سره دې ځان خلاصولی نه شي د دې نه علاوه بله خبره در سره دا کول غواړم چې ټوکې خو ډېرې دي جناب د سلمان آفریدي په دې چینل کې به تاسو سره ډېرې ټوکې کېږي ډېرې کیسې به سره شریکېږي او زما بھرپور کوشش وي چې زما د وجې نه د چا په مخونو باندې خنداګانې راسي همدغسې یو بله بوډۍ ښځه وه هغه ډاکټر له تللې وه نو هغه ډاکټر سره مریضان ډېرو چې مریضان ډېرو نو هغه ول هغه ترمامیټر د ژبې لاندې کېښوستو چېرې تبه معلومه کړم چېرې تبه څومره ده یا ټمپریچر یې څومره دی نو هغه نورو مریضانو پورې شو چې به داسې نور مریضان یې وکتل یو 4-5 منټ 3 منټ یا 2 منټ پس واپس د بوډۍ ښځې له راتاو شو نو بوډۍ ته وایي ادې وایي هغه ترمامیټر راکړه ادې وایي هغه ترمامیټر راکړه نو هغه بوډۍ ښځه ورته وایي بچیه هغه کیپسول خو مې وایي وختي تېر کړی دی بچیه وایي هغه کیپسول خو مې وختي تېر کړی دی د دې نه علاوه ګرانو مینوالو ټوکو ټکارو سلمان سره کمی نشته دی تاسو زما چینل RJ سلمان آفریدي دغه چینل بالکل جناب سبسکرایب کولی هم شئ او ډېرې ټوکې ټکارې په دې کې دي تاسو شیر کولی هم شئ زموږ د ټوکو د وجې نه که یو ساعت چاله خندا میلو شي خوشحالي میلو شي دا زموږ دپاره ډېره غټه خبره وي د دې نه علاوه ګرانو مینوالو کوشش کوئ کله هم د چا زړه مه ازاروئ او د پیغمبر اسلام ارشاد مبارک دی چې په تاسو کې بهتره انسان هغه دی چې د هغه اخلاق ښکلي وي همدغه پیغام سره خپل ورور خپل کوربه خپل پریزنټر سلمان آفریدي له به ورکوئ اجازت د لوی الله پامان